یو چا اولاد نه کیږي، ډاکټران دا مشوره ورته ورکي چې بیا د ما ستاسو نطفه به څو وخته په طبي آلاتو او لابراتوار کې ښوول کیږي، بیا به د ټویب یا د انجکشن په واسطه باندې د دغه شخص د میرمنې رحم ته بیا د ما پرسیږي. دا د دې دپاره چې اولاد پیدا سي. وای آیا دغه طریقه شرعا روا ده که یا؟ محترم عمران صاحب، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو که چیرې ډاکټران چاته مشوره ورکي چې د هغه اولاد نه کیږي، مشوره داسې ورته ورکي چې بیا د ما دا ستا نطفه دا سمدستي د علوق دپاره آماده نه ده چې د دې څخه حمل علوق ونیسي. دا به څه وخته په لابراتوار کې یا نورو طبي آلاتو کې ساتل کیږي. وروسته بیا د دې امکان شته چې د دې څخه علوق راسي. نو که چیرې د ډاکټرانو مشوره وي او دغه عملیه و اجرایه د یو ښځینه ډاکټري په لاس سره ترسره سي او یا د خاوند په لاس سره ترسره سي، یعنی بیا د ما دغه نطفه د ښځې رحم ته د ښځینه ډاکټري په واسطه او یا د خاوند په سبب سره ورسیږي، نو په دې کې شرعا کوم ممانعت نسته، خو په دې شرط چې نطفه د خاوند وي. والحجة على ما قلنا ما في الفتاوى الهندية: البكر إذا جمعت فيما دون الفرج فحبلت بأن دخل الماء في فرجها فلما قرب أوان ولادتها تزال عذرتها بيضة أو بحرف درهم لأنه لا يخرج الولد بدون ذلك. انتهى الفتاوى الهندية في انزم جلد 380 صفحه. همدارنګه دغه مسله په فتاوی حقانیه 4 جلد 140 صفحه کې بیان شوې ده. همدارنګه دغه مسله په احسن الفتاوى 8 جلد 214 صفحه کې بیان شوې ده. خلاصه د جواب دا سوه کچیر د خاوند نطفه وي او د ښځې رحم ته د په واسطه سره ولو که د پیچکارۍ و انجکشن په سبب سره د ښځې رحم ته بیا د ما په ورسیږي یا د ښځې ډاکټري په سبب سره ورسیږي، پروا نه لري. خو که چیرې پردۍ نطفه نو دا بیا شرعا حرامه ده او د زنا په حکم کې ده. والله اعلم بالصواب.